پاکستانی پوځي رژیم بېګا شپه د کونړ په مرکز اسداباد کې د هوان مرمۍ راتوغولې چې دلته یو شمېر ملکي خلک زخمیان کړي او یو کس پکې شهید شوی هم دی. خواب د 15 بجې وګوره ته په خپلو کورونو کې وو، شل بېټکه 15 بجې وي چې درته اولنۍ مرمۍ راغله، پورې غاړه ولګېدله. بیا د هغې نه داسې راتله را شروع شي، دا کورونه راته پوستې خواته کورونه ولګېدل. بیا وګوره چې شل بېټکه 15 بجې وي چې موږ د ګاونډیانو ته دې ټولو ته غږ وکړو، موږ ویله راوځئ. موږ چې ووتو د دې کور نه به درته ګولۍ رالې، دا زموږ دا دیوال یې ویشته، دا ګاونډی زموږ ګاونډي نږدې ګاونډي هم شهید شو، دلته ماشومان هم پکې خوږ شو. او د هغې نه وروسته بیا خلک لاړل او کورونه ووتله او بیا د 11 بجو پورې د شپې دا ګولۍ راتلې او لګېدلې. دا کله چې وو دا د هجوم او د خلکو او دغه نه ډېر زیات نهایت ډېر خلک پکې اوسېدل، ماشومان او مکتبونه او دغه تېړه کړل. خپل موږ مکتب لرو، ډاکټران دي، معلمان دي. دا چې پاکستان د رژیم نه مرمۍ رالې، کورونه ولګېدل او کورونه یې تخریب کړل، ګاډي او زخمیان پکې وشو، ګاډي یې خراب کړل. نو دا کلي کې اوس بیخي لا خاموشي دا ده چې څوک نشته دی، ټول کډه شوي دي، هېڅوک په دې کلي کې نشته. دا کوم یو نیم سړی چې ښکاري نو دا چا دلته کوم سامان پسې راغلی دی، بل دغه پسې راغلی دی، په دې خاطر باندې چې خپل ځان خوندي ځایونو ته ورسوي. کلي کې بیخي لا څوک نشته دی، ټول کلی خالي شوی دی. چې پاکستاني نظامي رژیم اوس د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جنګ کولو توان له لاسه ورکړی، یوازې د ولسي خلکو کورونه هدف ګرځولي. بېګا ماښام پاوکم 15 بجې باندې د کونړ ولایت مرکز اسداباد د کړامر په سیمې باندې مرمۍ راټوغولې دي چې په نتیجه کې زموږ 18 تنه هیوادوال دا زخمیان شوي دي او یو تن په شهادت رسېدلی دی.